زه ډېر ځله یو واقعه بیانوم. د یو مجذوب متعلق په یو کتاب کې واقعه لیکلې ده. سهار وختي دی، د خپل جذب په کیفیت کې دی، لیونی دی، خپل لیونتوب په مخ اخیستی دی. د ځان سره خپل درود وایي، د ځان سره خپل ذکر کوي، د ځان سره خپل د عشق نارې کوي. د باران زمانه ده، په دې لاره کې چابک روان دی. نه په دنیا خبر دی، نه په ماپیها خبر دی. خپل لیونی دی، پر خپل لار باندې ځي. د هغې د چپلکو صدا خټې غورځي. په لاره کې یو مالداره سړی دی، د هغې سره بیا خپله زنانه ورسره ده. هغې او زنانه سهار په تفریح باندې قرار راوتلي دي، باران سوی دی. د دې لیوني په دنیا او په څه کې سوچ نه دی بند، برای د دې د چپلیو د خټو یو څه څاڅکي د دې زنانې پر کپړو وموښتي. د زنانې هغه خاوند ته ډېره غوسه ورغله. برای دا لیونی را وګرځاوی، دا مجذوب برای دوی چې پلاخي وای پر مخ یې هغې دې ته کتلې نه دي چې چا ولې وولم، پر څه باندې وولم، څه مې وکړو، بس ولاړی پر خپله لار. چې کله مخ ته ورغلی یو سړی دی، هغې د میټایو د جلبۍ تکوان خلاص کړی دی. هغې بیا دا سوچ کړی دی چې زما د تکوان ابتدا ده او د ورځې اول سر دی، چې هر سړی اول را باندې رالی یو څه به ناشته و، یو څه جلبۍ ورکوم چې زما د تکوان ورځ په ښه د سلاب کې روانه شي. هغې چې بیا چې ورغلی اول لیونی ورورسېدی، هغې کښېناوی، یو څه شودي و جلبۍ یې وله ورکړې. د نارې کې یا الله عجیبه خدای ده، څوک مې په چپلاف خوي، څوک دارا کوي، پر هغه هم راځي یم، پر دې هم راځي یم، پر هر حال راځي یم. هغه سړی چې کله د خپلې زنانې سره کور ته ورغلی، چې کله پر بالاخانه باندې خاطی د زینې سې پښه وشویدله، پر دې مزغې باندې وموښتی، پر هغه ځای وفات سو. هغه زنانې چیغې کې چې نور څه نه دي چې کم لیونی د په چپلاخه باندې وایي، د هغه لیوني ازار دی، زه نور هېڅ نه دي سوي. خلکو چې کله دا واورېد، دوباره رالو، هغه لیونی یې ونیوی، هغه کور ته یې راوستی. باره یې ورته ویل سړی دې سړي یو دوې چپلاخې وولې او تا دومره بده شرا ورته وکړله چې د هغې د زندګۍ خط ته خاتمه راله. دی څه ورته وایي؟ ورته وایي زما په الله قسم که زه په دې باندې پوه سوی یم چې ده زه وولم پر څه باندې، یا ده زه څنګه وولم، یا زه چا وولم، یا زما د هغې متعلق د خولې څه یو لفظ راوتلی دی. نو خلک ورته وایي دې سړي باندې څه وسو؟ ورته د دې سړي ترتیب داسې و چې د دې سړي په خپله زنانه خوا بدېدله، ده ته زنانه ډېره محبوبه وه، او هغې زنانې ته زما په ذریعه باندې تکلیف ورسېدی، نو ده د زنانې په مقابل کې زما سره اعلان جنګ وکړی، او ده بس وس دغونو ما ته یې دوې چپلاخې سزا راکړله، بس ولاړه. لیکن زما د خپل رب سره دوستي ده، او زه د خپل رب سره دوستي لرم، او زما د رب په ما باندې خوا بدېږي، زه پر خپل رب باندې ګران یم. او چې کله زما ته د ده د لاسه تکلیف را ورسېدی، زه د دوی چپلاخې ولم، نو زما د انتقام دپاره زما رب رالی، او زما د رب انتقام دغونه دروند دی. د ده سزا چې ما ته یې راکړله، دا د ده د شان سزا وله، او زما رب چې و ده ته کومه سزا ورکړله، دا بیا زما د رب سزا وله. نو د رب سزا دغومره درنه ده، نو په دې وجه باندې د زندګۍ خاتمه راغله. نو زه دا وایم چې د الله تعالی د نیکو بندگانو سره ډېر په احتیاط کې زندگی تیرول. زمانه د فتنو ده، زمانه د ستړو ده، او انسانیت د بېدینۍ طرف ته قدم پر قدم باندې روان دی. خپل خوله کنټرولول، خپل ژبه کنټرولول، که دې وس وسي د نیکانو سره زندگی تیرول، د نیکو انسانانو په صحبت کې ژوند تیرول، د علماو سره دا دینداره خلک دي، دا د الله اولیاء دي. زه قسم درته اخمه چې زما خو د عقیده ده که یو چاته الله تعالی ولایت ورکړی وي، دغه خلکو ته یې ورکړی دی. دا خلک په هره صدۍ کې الله تعالی د خپل نبي د منصب دپاره انتخاب کړي دي، او نبي الله ته ډېر محبوب دی، د هغې د منصب دپاره الله هر څوک نه انتخابوي. امام شافعي رحمه الله قول دی لو لم يكن العلماء اولیاء، که چیرې علما د الله اولیاء نسی، فلیس لله ولی، د مځکې پر مخ د الله ولی بیا نسته. ځکه دا نیکان خلق دي، او د دې سره ډېر احتیاط کول. که چیرې مخالفت رالی، هر څه چې رالو، او هغه مخالفت د مخالفت په حدودو کې دننه ساتل، د خپله ژبه کنټرولول، په دې خپله ژبه باندې د علماو استهزاء نه کول، او په دې خپله ژبه باندې فیره درول. ځکه
ژبه داسې جسم دی چې صغر جسمه و کبر جرمه، ژبه داسې اندام الله پیدا کړی دی چې د هغې جثه ډېره کوچنۍ ده، بدنۍ ډېره کوچنۍ ده، لیکن د هغې څه چې کوم جرمونه کېږي هغه د ټولو ډېر لوی دي. اذا اصبح ابن آدم، پیغمبر علیه السلام وایي چې کله پر بنده باندې سهار راسي فإن الأعضاء تكفرن اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفرن اللسان، د اندامونه ټول د ژبې ته زارۍ کوي. و یا لسان اتق الله فینا، ای ژبې زموږ په باره کې د الله څخه ډېر وبېرېږه، پر موږ باندې رحم وکړه. ورته فإن استقمت استقمنا، که نن ورځ تا سیده تېره کړله په ښو اعمالو کې تېره کړه، زموږ ټول اندامونه به په ښو اعمالو کې رواني. و ان اعوججت اعوججنا، که نن تا ځان له جهنم پیدا کړې زموږ ټول اندامونه به ستا سره په جهنم ګډېږي. ځکه زه دا وایم د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث قدسی دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب، او دا د الله قول پیغمبر علیه السلام را نقل کوي چې الله تعالی دا وایي چې زما د کوم ولی سره د سړي معارضه راله، عداوت و دشمني راله، د هغې دپاره د هغې دپاره زما د طرفه اعلان جنگ دی، بیا د هغې زما مقابلې ته ځان وتړي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی په احتیاط کې راولي، الله دې زموږ او ستاسو ژبې په احتیاط کې راولي چې څومره د فتنو زمانه را روانه ده، څومره ستړې زمانه را روانه ده. الله تعالی دې مې د دې زمانې د فتنو د ستړو څخه محفوظه کړي. الله تعالی دې مې د ایمان خاتمه، د ایمان سلامتیا در خاتمې پورې پر نصیب کړي. الله دې در مرګ موږ خپل ایمان نه سره جلا کړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.